پاکستان ته د امیر خان متقي تګ له عمران خان سره تر لیدنې وروسته څه پټه معامله وشوه. په دې ویډیو کې مو په دې اړه خبره وم، نو تر اخره را سره اوسئ او همدارنګه دا یادونه وکم چې په اخره کې ستاسو کمنټونه هم را سره شته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره لیدلی دي. که څه هم رسما لا د لیدنې جزئیات نه دي رسنیز شوي، خو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبریال ته د صدر اعظم دفتر د دې لیدنې خبره تایید کړې ده. همداراز امیر خان متقي په خپل هم اعلان کړی دی چې له عمران خان سره لیدنه لري. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر بیا په یو جلا بیان کې راغلی دی چې عمران خان د تریکا پلسټین روسي او امریکا متحده ایالاتونو له استازو سره لیدلی دي. هغه په دې لیدنه کې په افغانستان کې ټولو ته د مشارکت په ورکولو، د بشري حقوقو په درناوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې ده چې نړیواله ټولنه د بشري ناورین او اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره له افغانانو سره عاجلې مرستې وکړي. تریکا پلس استازو د افغانستان پر رواني بشري وضع سخت اندېښنه ښودلې ده. دوی په اسلام آباد کې غونډه درلوده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تریکا پلس د غونډې دایریدل مهم بللی دي. مننه چې تر دې دمه راسره وئ. اوس تاسو د سکرین پر مخ د هغه افغانانو کومنټونه ګورئ چې زموږ په پخوانیو ویډیوګانو یې کړي دي. ستاسو ټولو نظرونه موږ لوستي دي او ډیره زیاته مننه چې خپل نظریات راسره په کومنټونو کې شریکوئ. زموږ له یوټیوب چینل سره همکارۍ دوامداره وساتئ. تر بیا ښه وخت. خدای پامان.